السلام علیکم ټول ملګرو ته سلامونه. امید چې ښه وئ ملګرو. جومات بیا په وینو باندې سور شوی دی په پېښور کې قصه بازار کې چې کوم ډېر یو مشهور جومات دی دغه سالداره کوچې سره دغه کومه کوڅه دغه محله چې یادېږي قصه بازار کې ډېر یو مشهور جومات پای کې د جمعې په ورځ باندې د مانځه په ټایم د جمعې د مانځه دا اوس ښودلی کېږي چې یاره 10 نه سیوا کسان پکې غالبا چې یاره شهیدان شوي دي او 50 نه زیات پکې زخمیان دي او دا 50 زخمیانو حالات هم داسې دی ډېر زیات سیریس دي. نو ستاسو د ټولو مطلب زموږ د دواګانو ضرورت دی چې یاره کوم شهیدان دي الله پاک دې هغه وبخښي او کور والا د زړه صبر ورکړي ځکه چې یو انسان داسې لاړ شي مطلب دا دی ګوره جومات هم ترېنه معاف نه شو جومات هم پرې نه خو که نه ګوره د الله پاک کور هم پرې نه خو چې یاره مطلب په یو جومات کې او څومره 10 کسان په یو ځای باندې قتل د څومره د افسوس خبره ده. د حکومت له زموږ خواست دا دی چې دا کسان هر څوک مطلب دا دی انشاءالله چې زموږ داسې حکومت دی چې معلوموي وي چې هر چا دا حرکت کړی وي دا کار یې کړی وي نو دوی له سخته نه سخته سزا پکار ده چې یاره مطلب دا دی خلک به جومات ته اوس نه ځي. زما پوره یقین دی د دې نه پس ګوره که څوک جومات ته لاړ شي داسې قسمه حالات په دې ښارونو کې پېښور ښار چې مطلب دی پای کې به څوک بیا ستاسو په یقین سره لاړ شي. نو ټول ملګرو رسیب د دواګانو خواست ویډیو سره ډېر شیر کړئ. دا ویډیوګانې به تاسو وینئ اوازونه پې نشته چونکې فیسبوک یې ریموو کوي ځکه چې فیسبوک تاسو له بیا پته دا څیزونه نه مني. په جومات مطلب د وینو داسې سروش کړی دی چې تاسو لکه مطلب دا دی لکه قتلیام چې وشي 10 پکې شهیدان شو 50 نه زیات زخمیان دي. نو ملګرو ویډیو شیر کړئ ټولو ته خواست دی چې یاره کوم شهیدان دي هغوی دپاره هم دوا کوم چې زخمیان دي د هغوی دپاره هم دوا او حکومت له زموږ خواست دا دی چې یاره مطلب دا کسان دي خامخا ګرفتار کړي شي. ډېره زیاته مننه.